د نېکمرغه لوی اختر لمړۍ ورځ د امن پښتون کې دا د خوست مرکزي عیدګاه ده چیرته چې په زرګونه کسان د لوی نېکمرغه اختر د لمانځه د ادا کولو په موخه راټول شوي وو. د لمانځه د ادا کولو په لړ کې پر ټولو شتمنو د دې غږ وشو چې د یتیمانو او بې وزله کورنیو لاسنیوای وکړي. ټولو هیوادوالو ته اطمینان ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله چې په ولس کې مو د امن فضا برقراره ده، نو هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې زموږ د شریفو ولسونو د خوښیو مراسم ګډوډ کړي او ټولو اخترونو کې هر څوک کړلی شي د مبارکۍ دپاره خپلو ملګرو ته او خپلوانو ته او کلیوالو سره اختر ډېر باید د یو بل ته ویر شي، مبارکۍ سره وکړي، د خپل منځه شخړې منځه ویسي. امارت انشاءالله په دا ترتیب لري چې ټول خپل منځه شخړې منځه ویسي د قومي مشرانو په واسطه. نو موږ د ټولو د خپل منځي شخړو نه دا هیله ده چې دی په خپل منځ کې مینه او محبت سره وکړي. ورته مهال ډاډمن امنیت ته په اشارې په ټولو ولس ته د غږ وشو چې د ورورولۍ ژوند ته مخه کړي او د سولې شته نعمت شکر ادا کړي. مونږ غواړو چې ټول هیواد کې همداسې امن قایم و دایم وي، دا چې میږ ځوانون میږ ټولنه ټوله شپه ګرځي امن قایم شوی دی په ټوله نړۍ په ټول افغانستان په ولس مې دا غږ دی چې په امن فضا کې خپل ژوند تیر کې. موږ دا پلان نه دی چې بېلابېلې ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر ووهو، ښه بنډارونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې. لمونځ کوونکو په ټول هیواد کې د پرمختګ هیله څرګنده کړه او د یو ودان افغانستان په تمه یې لمانځونه او دعاګانې ترسره کړې.